لر او بر پښتنو لپاره خوندور زیری منظور پښتین را خوشی کیږي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. منظور را خوشی کیږي. محکمه په مجرم ثابتولو کې ناکامه شوه. د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندي مشر منظور پښتین پر ضد د ثبت شویو 2 قضیو په اړه د ضمانت منظوري ورکړې ده. په یاده محکمه کې د منظور پښتین مدافع وکیل شاکر الله ایډوکیټ ویلي د پښتین پر ضد د ثبت شویو قضیو په اړه محکمه په سپیناوي ورکولو کې پاتې راغلې ده او پر هغه لګول شوي تورونه بې اساسه ثابت شوي دي. هغه زیاته کړې د منظور پښتین پر ضد د ثبت شوي بل تور په اړه به د راتلونکي دوشنبې په ورځ پریکړه کیږي او نوموړی به محکمې ته وړاندې کیږي. خو هغه ډاډ ورکړی دی چې راتلونکي محکمه اسانه ده ځکه تر دې وړاندې هم د پی ډي ایم پر ځینو غړو ورته تورونه لګول شوي دي چې محکمې د سپیناوي لپاره دلایل نه دي راوړي. پر منظور پښتین هم لکه د یاد غورځنګ د نورو غړیو په څیر له قانونه د سرغړونې تورونه لګول شوي دي او له یوې اونۍ ډیره موده کیږي چې له خپلو شاوخوا شلو فعالانو سره د پاکستان په بند کې دی. په هر حال انشاءالله ښه زیری را روان دی. یوازې څو ورځې انتظار دی او ژر به د منظور پښتین د ازادېدو خبر واورئ. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.